د هلمند د کرنې ریاست له لوري د بولان سیمه کې د نیالګیو روزنې قوریه کې د مختلفو نیالګیو د ویش لړۍ راپیل سوه او ټاکل سوې سږکال د مرکز لښکرګاه په ګډون بېلابېلو ولسوالیو کې به پر بزګرانو دولتي او نادولتي ادارو څه باندې 1,02,000 زینتي او میوه لرونکي نیالګي وویشل سي. د هلمند د کرنې ریاست د طبیعي سرچینو امیر زلمی همکار وایي روزل سوي نیالګي به د دوی لخوا د یوه ځانګړي طرزالعمل له مخې او د نیالګیو ځای او اقلیم ته په کتو خلکو ته وویشل سي. په دې کې دا به موږ د وزارت د راکړل سوي طرزالعمل مطابق خلکو ته توضیح کوو، لکه ملکي ادارات، نظامي او تعلیمي مرکزونه او دغه ملکي اشخاصو ته به دا موږ د طرزالعمل مطابق توضیح کوو. بلخوا د هلمند د چاپیریال ساتنې رئیس مولوي محمد عیسی آغا د نیالګیو ځنګلونو او شنو سیمو پر ساتنه ټینګار وکړ او دغه راز یې له هیوادوالو وغوښتل چې د پاک او زرغون چاپیریال د خوندیتوب په موخه خپلو مځکو کې نیالګي کښېنوي. نو هر مسلمان باید اقلا یوه ودانه ونه کښېږدي. د ملت څخه مو دا غوښتنه ده، د ملت د خلکو څخه مو دا غوښتنه ده چې اقلا خو یو نال باید پر نفر کښېږدي. او که دا یو څوک راولاړېږي چې 200 500 او 1000 نال یږدي او د الله د رضا دپاره یږدي، بیا به د انسانانو د ژوند دپاره خوندي چاپېریال مبین سي او د میوو څخه به هم استفاده کېږي. او بل چې دی هر نال چې دی د مسلمان دپاره صدقه جاریه ده. همداراز د بولان د نیالګیو د روزنې قوریې ته د نیالګیو د ترلاسه کولو لپاره د بېلابېلو ولسوالیو څخه راغلي بزګران وایي د کرنې ریاست له لوري روزل سوي نیالګي د هلمند د خاورې او اقلیم لپاره مناسب دي چې په راتلونکي کې به د چاپیریال د ښکلا او پر وخت حاصلاتو په ترلاسه کولو کې اغیزمن تمام سي. زه راغلی یم دغه دولتي نالانو ته، دا موږ ته لږ ارزان هم ترلاسه کېږي، ډېر ښه نالان دي، ښه کار کوي. په بازار کې موږ رانیسو، موږ ته دا شی راکړه، هغه چې موږ یوسو هغه هلته بل شی وخیږي. نو لږ هغه کمزوري دي. دغه نالان ډېر ښه باوري نالان دي، موږ ته ارزان هم ترلاسه کېږي. د دغه ځای نالان چې دي اصلاح سوي دي، دولت خواري ورسره کښلې ده، تازه نالان دي. موږ د دغه دپاره وړو، پخوا مو وړي دي، مخکې مو وړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ښه نتیجه یې ورکړې ده. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د هلمند کرنې ریاست له لوري د ښار او لرې پرتو سیمو اوسېدونکو ته زینتي او میوه لرونکي روزل سوي نیالګي ورکړل سوي دي چې د سیمې د ښکلا او زرغون چاپیریال په رامنځته کېدو کې د پام وړ رول لرلی دی.